اکثره خلکو ته یا خپل کار کې یا بل کار کې یا هر څه چې ناامیدي پیدا کېږي دا ناامیدي ولې پیدا کېږي دا د دې شخص مشکل ده او که نه دا عام ده راځي خلکو ته زه فکر کوم چې ناهیلي او ناامیدي ډېره په دې ولاړه ده چې تاسو څه غواړئ اصلا ستاسو توقع او غوښتنه څه ده تاسو سره واده کېږي چې زه تاسو ته سبا ته 2 کتابونه راوړم او تاسو هغه 2 کتابه واخلئ او هغه پروګرام مخته بوځئ او تاسو صرف ماته منتظر یئ چې زه دغه 2 کتابه درته راوړم که زه یو ځل 2 ځله تاسو سره واده کوم او وخت نه لرم یا درته وایم چې وخت نه لرم چې در وړم تاسو اړینه نه ده چې ماته منتظر سئ تاسو ته لازمه ده چې هماغه 2 کتابه له یو بل ځای را پیدا کړئ یعنې 2-3 پلانه باید ولري A پلان ولري B پلان ولري C پلان ولري او همزمان ټول احتمالات درک کړئ حتی دا درک کړئ چې دغه کس ما سره واده وکړه چې ماته 2 کتابه راکړي په دې فکر وکړو چې دغه 2 کتابه د سره په کور کې شته اوس چې دی کور ته ځي ورې ګوري کتابخانه کې کتاب نشته زه هم دغه 2 کتابه چې د ما د مسلک اړوند و د ما د ضرورت اړوند و زه سره له دې چې د A کس ته وایم X ته وایم زه باید Y ته وایم او خپله مې ورې کتابخانه کې یو سر ورښکاره کړم کتابخانې ته او دغه ځای کتاب راواخلم که داسې زه وکړم چې په دغه یو کس پورې هغه خپله هیله وتړم او هغه بیا کومک را سره ونه کړي یا یې ونسي کولی بس زه ناامیده کېږم یعنې که څوک پوهنتون وایي صرف د دې ته منتظر نه چې همدغه مهارت نه به دا باید پیسې حاصل کړي باید یو څو سکلونه او مهارتونه نور هم ولري چې هغه نه مو کولی شي که دا ونه شو هغې نه پرته له شکه څوک چې پوهنتون وایي مثلا په کوم رشته کې په کمپیوټر کې کمپیوټر کې څوک چې کمپیوټر ساینس وایي خپله سره له دې چې پوهنتون باید وایي چې ډیپلوم واخلي هغه یو سند ده او په هر موسسه کې د ضرورت د هغه سند باید ولري پخوا کې باید دا نوي اپډیټ موارد وایي کورسونه وایي پخوا کې باید هغه وایي انټرنیټ نه تعقیب کړي چې کوم اکثر پوهنتونونو کې نشته ده نشته پرته له شکه چې نشته ډېر داسې موارد شته چې په نصاب کې نشته فرانس صاحب یعنې د پوهنتونونو نصاب 3 کاله بعد 5 کاله بعد بدلېږي هغه نصاب چې تاسو 3 کاله مخکې جوړ کړی ده پوهنتون ته او 3 کاله وروسته بیا چینجوی په دغه 2 کالو کې تغیرات راځي او د دې برخې متخصصین او ایکسپرت راځي نوي شیان هغه د ورځې شیان راوړي